ودرېدمه که څه راتلل که نه خو ودرېدمه که څه مې ویلې نه شي زده خو مې کړه سخته وه ګرمه که ترخه زندګي تېره مې نه کړه نو په خوله خو مې کړه. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم هاشم ظفر دی او زه د تخلایي پارلمنټ ډیپټي جنرال سیکرټري یم. په دې پنډال کې اغلو ښاغلو ټولو مشرانو کشرانو او همزولو ته په دې پروګرام ته په راتګ باندې هرکلی وایم. ستړي مه شئ، په خیر راغلئ. ډېر محترم مشران سره ناستې دي. د دوی د وړاندې خبرې کول زه غوره نه ګڼم چونکې موقع راکړې شوې ده، نو ستاسو په اجازت باندې وایي په غوږو مې د نوې ازادۍ د نغمې شرنګ راغلی دی. په غوږو مې د نوې ازادۍ د نغمې شرنګ راغلی دی. خالونه غواړي چم ته یو ملنګ راغلی دی او د نوې خوشحالۍ زیری بیا زغوله راوړو. د نوې خوشحالۍ زیری بیا زغوله راوړو. وایي دا وینه پېښورۍ د دې کې ننګ راغلی دی او د هر نوي سحر مې ابتدا په دې اواز وي. د هر نوي سحر مې ابتدا په دې اواز وي. بچي پټ د دوشن لري بیا جنګ راغلی دی. وایي د هر نوي سحر مې ابتدا په دې اواز وي. بچي پټ د دوشن لري بیا جنګ راغلی دی او دا نیغه پښتنه د اننګي ځکه سره دي په دې کې د خیبر د ګلو رنګ راغلی دی او امید دی چې دا خلک به په دې سازونو پوه شي. رباب کې د هاشم د ټکو تنګ راغلی دی. رباب کې د هاشم د ټکو تنګ راغلی دی. یو ورکشن د نظم د قاضي صاحب ته وایي چې لیدلې مې دې وینه مخله سمه پوهېږم. لیدلې مې دې وینه مخله سمه پوهېږم. زه څه وکړمه هېڅ ویلی نه شم یېرېږم. د چغې مې څلورو واړه اړخو ته چړي دي. د خیال په لاسو پښو کې مې پرتې تورې کړي دي. د امن د مسلک وینا که وکړم ختمېږم. د مینې په تبلیغ باندې د تلي نه ورکېږم. وحشت راله د کور کلي فیضان ناخوله کړې. شهوت راله د کور ښکلې ښکلا کښوله کړې. غیرت دلته د رور هغه ظریفه کتابچه ده چې خور پکې وطن ایره ایره پرته ده. سبب دلته د لور د سر څادر باندې خرڅېږي. د لوبې غم چې ټم شي نو یتیمه لور ګډېږي. غیرت دلته د رور هغه ظریفه کتابچه ده چې خور پکې وطن ایره ایره پرته ده. سبب دلته د لور د سر څادر باندې خرڅېږي. د لوبې غم چې ټم شي نو یتیمه لور ګډېږي. خبرې سیاست دلته په څو قسمونو کېږي. کرسۍ او قاضي دلته په پیسو باندې خرڅېږي. ملا مې په منبر د عام تپل زغملی نه شي. کافر مې کړي جنت را باندې وګټي نو ښه شي. نو ای د جنتونو ښایستونو لویه خدایه، یو سوال د التجا ده او د عرض دی په څه دي، خو د زړه په دې پرهر کیسه کې مې پراته دي. ګورېږي ځان سره او د امید تندې وهلي. رڼا چې په تیاره لاره راځي نو وخت باندې رڼا چې په تیاره لاره راځي نو وخت باندې او یو لوکیشن کې غزل دی بخښنه غواړم خو وایي چې د زړه د ستړي خیال د مشغولتیا لپاره اوس هم د زړه د ستړي خیال د مشغولتیا لپاره اوس هم د ور په چاو کې ګورم ستا کوڅې ته کله کله او سخت ښکلی ماشومتوب و چا به هېڅ راپورې نه ویل. سخت ښکلی ماشومتوب و چا به هېڅ راپورې نه ویل. درتلم به ستاسو کور او ستا کوټې ته کله کله او چې لوی شو نو د سپینې زمانې بادونه تور شو نو خطه به زما برید ستا لوپټې ته کله کله او زما د خوښې خیال اوس هم د ژوند تسبو کې اړوي. زما د خوښې خیال اوس هم د ژوند تسبو کې اړوي. نتکۍ وي ځوړند کچه سپېږمې ته کله کله او مغروره چې په حسن دي نو دا ښکلي دې واوري. مغروره چې په حسن دي نو دا ښکلي دې واوري. هاشم ساتي کونډه د زړه تنبې ته کله کله. هاشم ساتي کونډه د زړه تنبې ته کله کله. یو ځل